او اوس زه خاص کوم ښاغلي قاري داود شاه صاحب ته چې راشي او محبوب علیه الصلاة والسلام ته دا عقیدت نعتیه پیرزوینې وړاندې کړي. قاري داود شاه صاحب. زما ارمان د مدینه د زړه درمان د مدینه کو د جانان د مدینه زما ارمان د مدینه د زړه درمان د مدینه کو د جانان د مدینه 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 زما ارمان د مدینه د زړه درمان د مدینه کو د جانان د مدینه 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 هلته نبی و مسافر چې له مکې شو مهاجر هم له قریشو مالور چې له مکې شو مهاجر هم د قریشو مارور ښکلی جهان د مدینه د زړه درمان د مدینه کور د جانان د مدینه زما ارمان د مدینه د زړه درمان د مدینه کور د جانان د مدینه 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 پردغه خوره حنظله شهید عدل امیر حمزه شیخ وړلې پر سینه پردغه خوره حنظله شهید عدل امیر حمزه شیخ وړلې پر سینه کله د ګران د مدینه د زړه درمان د مدینه کو د جانان د مدینه زما ارمان د مدینه د زړه درمان د مدینه کو د جانان د مدینه 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 د مدینه ښایسته غرونه رڼاګانې جهادونه ګران پرې ایښې قدمونه د مدینه ښایسته غرونه رڼاګانې جهادونه ګران پرې ایښې قدمونه د ګل په شان د مدینه د زړه درمان د مدینه کور د جانان د مدینه زما ارمان د مدینه د زړه درمان د مدینه کور د جانان د مدینه 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 قلبی ما ارمانی زمی د وردونه خوري ورزما هلته احمدي قلبی ما ارمانی زمی د وردونه خوري ورزما هلته احمدي یاد مې هر آن د مدینه د زړه درمان د مدینه کور د جانان د مدینه زما ارمان د مدینه د زړه درمان د مدینه کور د جانان د مدینه 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 او حسرن جلوه پکو نو مکان کوم دو د زړه سره ستا صاحب جهان کوم دو او ستا رضا کی مولا خپل رضا غاړو او مرتبه داسې د بل یو انسان کوم دا چې یو قدم په فرش او بل په عرش وي او د چا داسې رسایت سبحان کوم دو
ستا د امن په ځولۍ کې چې څوک ځای شونو او په هغوی بیا مرحله د خفګان کوم ده چېرته د سراج الحق چېرته صفت ستا او خوله د کعب ابن زهیر او حسان کوم ده چېرته د سراج الحق چېرته صفت ستا او خوله د کعب ابن زهیر او حسان کوم ده څومره ښکلی مې جانان دی نازولی مې جانان په ټولې د مرسلانو کې ښاغلی مې جانان څومره ښکلی مې جانان دی نازولی مې جانان په ټولې د مرسلانو کې ښاغلی مې جانان آخر د انبیاو دی پرې ختم نبوت بهترین د کائناتو دی لرونکی د عزت آخرین د انبیاو دی پرې ختم نبوت بهترین د کائناتو دی لرونکی د عزت پاک الله په خپل کلام باندې ستایلی مې جانان په ټولې د مرسلانو کې ښاغلی مې جانان څومره ښکلی